دا فقیره پیستا د وزیرستان چو څومره زمانه د پیرنګیانو سره جهاد کړو چا ورته پاکستان جوړیږي د پاکستان سي پر انګريزان بلار شي او مسلمانانو حکومت بشي نو بچیا دا کار خډیر خده او په دې مسلمانانو می باور نشته دا د پیرنګیانو ارمان به بیا خلکو لور وي وای د پاکستان حکمران طبقه نن د پیرنګیانو ارمان خلکو ته ورسته ده کنه که دفتر لور شي به چې کاش خدای چې دې کې خو پیرنګیان است که افسر لور شي دا سرویه به در سره کوي چې ته به وای چې خدای دلته خو چې سیک ناس په خو چې دی نه وای ناس نوکرای لور شي بی او ایم او ډبل ایم او پی ایچ ڈی او پلانې او ډنګره کاغذونه ګرځاوه انټرویو دا هغه ورځ یو ډاکټر راته ټلیفون وکړو و دې یو کونډې زوی دی که چېرته چپړاسي برتی شي د انټي کرپشن کې یو ځای دی انټي کرپشن ډایرکټر ته مې ټلیفون وکړو مال یو زلمی هلک دی او چپړاسي برتی کول دی ما ته مولانا صاحب نن اتم ورځ د چې پلاني وزیر سره راستوله او آرډر هم شوی دی نسخ وزیران دی او ممبران دی او امنګان دی او امپیګان دی او رشوتونه دی او پیسې دی او دولت ته او د غریبانو کور وران دی ابل شپدل ته د وزیرستان نه فود انسپکټرای د پاره یو انټرویو راغلی و انټرویو له چې تللی هغه افسر ورته ویلي دی بچیا په دغه سیټونو وړاندې نه تندر را پریوته دی بوک شوي دی بیا ځان راستړی نه کوي څه تعلیم دی چې ما ایم اے کړی ده نو ایم اے او بی اے والا چې یې کنه پالش ډبی والی پالش او د پالش په ډبی ولي کې ایم اے پالش او یا پیولی کې بی اے پالشونه کوي نل تورته جنیجو صاحب نئی روشنی سکول بورډونه په سرکونو لګولې دي او تیر کمانه ورکړې دي نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول ولالم چرته پلاران پیدا کړی دي خپل نو مانننا لس پنځل لس کاله مخکې او شعر ویلو نو دا وکیلان په ډېر خپه شوي بیا ما وی چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری